پاکستان وايي NDS او هند مو افغانستان کې مات کړ. دا چې پنجابي وزیر نور څه ویلي جزئیات هم د ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په سیمه کې یوازینی استخبارات د افغانستان NDS و چې پاکستان به ترې یریده او ځان ته یې ګواښ ګاڼه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید د دغه هیواد پارلمان ته ویلي چې هند په افغانستان کې لویې ماتې سره مخ شوی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر نن دوشنبې د سلواغې په 4مه نیټه د دغه هیواد د سنا جرګې په ناسته کې ویلي هند نه غواړي چې پاکستان له افغان طالبانو سره ښې اړیکې ولري. هغه ټینګار کړی چې پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره هند په دغه هیواد کې لویه ماته خوړلې ده. شیخ رشید پاکستانیو سناتورانو ته ویلي افغان طالبان هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر وړاندې وکارول شي. دغه پاکستاني لوړپوړي چارواکي همداراز ټینګار کړی چې افغان طالبانو په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې 42 غړو هیوادونو ته ماته ورکړې ده. هغه د پاکستان د سنا جرګې په ناسته کې ویلي چې اوس د افغانستان ملي امنیت ماته خوړلې او د هند استخباراتي سازمان له ماتې سره مخ شوی. دغه پاکستاني چارواکي زیاته کړې چې افغان طالبانو پاکستان ته ویلي چې هغوی د پاکستان له طالبانو سره 2 لسیزې جنګېدلي او د پاکستاني طالبانو تحریک ته اجازه نه ورکوي چې پاکستان د افغانستان له خاورې وګواښي. شیخ رشید همدارنګه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان د اغزن تار غځولو په اړه ویلي له افغانستان سره یوازې 21 کیلومتره د اغزن تار د غځولو کار پاتې دی. د پاکستان حکومت دغه لوړپوړی چارواکی نن د پاکستاني طالبانو تحریک د بریدونو د زیاتوالي له امله د دغه هیواد سنا جرګې ته وربلل شوی و. قدرمنو لیدونکو تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظریات را سره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.